د کہانی شروعات په یو خوشي کور کې موجود د اوده پیټر نومې ماشوم نه کیږي، کوم چې ساجبه غونډه کې اوازونه باندې راپاسي. هغه کله د کمرې یو ګوټ ته ګوري او کله بل ته، چې د ساینا موجودګۍ د وجې په یره کې د کمرې بجلی بله کي، خو هغه اوازونه ونه درېږي. په سوچ کولو سره ترې داسې ولګي چې دا اوازونه د دیوال نه راځي. د ځان د مطمئن کولو دپاره دیوال له ډب ورکي چې په حیرانتیا سره دغه هم اواز راشي. په دې سره دې سخت ویریږي او ډېرې د لاسه په مور پسې کمرې ته ورشي او د خوب یې راپاسي. زما په کمره کې سدي د مور د ځان سره کمرې ته راولي، خو چې څنګه مور دا ځل دیوال وټکوي نو دا غړه هیڅ قسمه آواز رانشي چې مور په دې خبره باندې مطمئن کی وي دا ستا وخم دی، ډېر سوچونه مه کوه وده شه. په سبا باندې پیټر د نو کله په شان سکول ته تلو دپاره بس توخیږي چې هغه شان واړی په تنګولو باندې شروع واچوي، بله چې د بچا ته هم څه نه ویل او ملګری هم نو. د ماښامې پیټر مور پلار سره یو ځای روټۍ ته ناست دي چې مور او پلار ته د چکر خواهش ظاهر کی چې زموږ چوټیانې را روانې دي، خو مور او پلار د چکر نه منې کی. یو څو کاله مخکې له شپې په وخت کې یوه جینۍ بار ته وتلې وه چې تر نن ورځه پورې واپس رانغله. د دې پورېدو سره د پیټر په زړه کې یره را پیدا شي او بار ته رابطو ضد پرېږدي، خو چې څنګه په نیمه شپه کې په ډوب خوب کې ورشي نو چا په اوازونو باندې راپاسي کوم چې د نوم اخلي لګیایي. په دې سره دې چغې وخي چې پلاره کمرې ته راشي. پیټر چې ورته څنګه ټوله خبره وکړي نو هغه ورله په دې خبره د لاسه ورکوي وي په کور کې مږې شوي دي، سبا به ورله زخر روړمه هر څه به ټیک شي. په سبا باندې پلار واقعي زخر راوړي او د شپې په وخت کې په ټول کور کې خواره کړي او زوی ته وایي وي دا زخر د غوښې بوی کوي، ډېر زر به دا مږې مړېږي. په سبا باندې په سکول کې د دوی استاد دوی ته وایي وي داسې عکس جوړ کړي چې کوم زړه غواړي. پیټر ډېر یروونکی عکس جوړ کړي چې په لیدو سره استاذه په ده پسې کور ته لاړه شي. په دې سوچ وي که چېرې په ده باندې په کور کې تشدد کېږي، دا چې ورله څنګه مور ته هغه عکس وروښایي نو د هغې تاثرات بدل شي، خو بیا خبره په بله واړي او د استاذ د شکریا د ادا کولو نه پس رخصت کړي. په دغه شپه باندې پیټر بیا په هغې اوازونو باندې راپاڅي او دا ځل د وجه د ډبېدو په ځای باندې خبرې ورسره شروع کړي چې څه د وجې د درېدو په ځای باندې د خپل سکول حالات ورته بیان کړي. ویل ته کې په ما باندې ظلم کېږي. په سبا باندې د دغه دیوال والا اوازونو مطابق په هغې لږ پسې روان شي د کوم د وجې چې په ده پسې سکول اور سکورو او د موقع په ملاوېدو سره یې دیکه ورله ورکړي چې د پوړو نه د غورځېدو د وجې خپه یې ماته شي. د دې واقعې د وجې د سکول والا د سکول وباسي چې د سکول نه په رابطو سره مور او پلار ورته په غوسه کې خبرې کوي لګیایي. د پلار په مخ کې چې څنګه مور دغه عکس ذکر وکړي نو په دې سره پلار یې چغې شروع کړي او په دومره غوسه کې راشي چې فرج اخوا کړي چې څه د وجې یوه کمره په نظر راشي. داسې کمره وه کومه چې پیټر نه وه لیدلې. مور او پلار دواړه پیټر په دغې کمره کې بند کړي دې دپاره چې بادیګرله دې داسې قسمه څه حرکتونه کړي. پیټر اوده شي او په نیمه شپه کې چې څنګه راپاسي یو زنځیر ورته په نظر راشي چې زنځیر په راښکلو سره د تختې د لاندې یوه تاخانه ورته په نظر راشي. د دې په لیدو سره پیټر ته ولګي چې دې د شاته خامخا چېرته پټ غټ راز دی. په سبا باندې په سکول کې د استاذه د ده په سوچ کې ناست دی چې خیر دې د څه نه یېرېدلې دي. هغه د پیټر په پرچې باندې خپل نمبر ولیکي دې دپاره وي که څه د راز خبرې نو ماته به یې وکړي. د استاذې نه د مور پلار د پرچې د اخیستو نه پس زوی د تاخانې نه روباسي او مور چې څنګه لامبوي نو سلخانې ته ورپسې پلار یې راشي نن نه پس نه به ته سکول ته نه ځې، په کور کې به درته مور سبق ښایي. د لامبلو نه پس د مور پلار د مطمئن کولو دپاره هڅې سملي او د هغوی د تلو نه پس واپس راپاسي او هغه دیوال ته د مور او پلار د رویې په باره کې وایي وی هغوی زه قید کړی ومه چې دیوال نه اواز راشي وي ستا مور او پلار دواړه ظالمان دي، هغوی تا سره ناانصافي کوي. د دې پورېدو سره د پیټر په سترګو کې اوښکې راشي او د دیوال اواز راشي له دیواله کاغذ راښکه په دې کې سورې دی چې دې همدغسې وکړي چې په سورې کې په کتو سره دې څه داسې ویني چې د د لاسه په شا باندې لاړ شي. خو مور پلار ته د ویلو په ځای باندې تپوس ترې نه وکړي وی اخر ته یې څوک چې دا غړخه جواب راشي وي زه ستا خور یم، ستا مور او پلار ستا له پیدایش نه مخکې دلته کې قید کړې ما، که یقین دې نه راځي نو زموږ د کور میدان وکنه په هر څه باندې به پوهه شي. د دې پورېدو سره پیټر په بیډ کې په ځان باندې کمبل راواچوي او مازغه کار نه کوي چې اخر دا زه خوب وینم او که رښتیا دي. په دې کې د ډبر هینډل په مزه مزه باندې ښکته کېږي چې دې ورله اواز ورکړي وي څوک یې چې هغه کولو شي خو بار ورته څوک په نظر رانشي. دې چې څنګه بار ته وګوري نو مور ورته په نظر راشي او بیا په تیاره کې غیبه شي چې په کمره کې د نظر په اچولو سره پلار ورته
ولاړ ملو شي کوم چې په عجیبه طریقې سره خاندي او سترګې لقي چې واپس بار ته په کتو سره مور ورته په عجیبه حالت کې ملو شي چې په ده پسې رامنډه کي او ساه ورله بنده کي او همدغسې د سهار په وخت کې د خطرناک خوب را بیدار شي خو د خور د قید خبره ترې نه هېرېږي نه د موقع په ملاوېدو سره د خور د وینا مطابق په کور کې کودی شروع کړي د خور په ځای باندې د هغې هډوکې ورته ملو شي چې دې په لیدو سره د ده سترګې کولو پاتې شي او زر زر واپس پټ کړي چې په دې کې مور ورپسې له شا نه اواز وکړي وي څه کوې چې دې ورته دا بانه وکړي وي په کدو پسې راغلې ومه د ده مور کدو په عجیبه طریقې سره کټ کوي داسې لګي که غوسه پې وباسي چې پیټر ته داسې ولګي چې د هغې خبره رښتیا ده دې د دیوال والا جینۍ نه تپوس وکړي وي ته خو مړه شوې دلته کې څه کوې چې هغه ورته وایي وي د چا هډوکي چې تا ته ملو شو دا زما نه بلکې د هغه جینۍ دي کومه چې د شپې په وخت کې لاپته شوې وه او قاتلان یې ستا مور او پلار دي دا خبرې هغه په دې خبره باندې مجبور کړي چې دې خپله خور را ازاده کړي د دې دپاره دوی د خپلې استازې د مدد د اخیستو فیصله وکړي او د مور او پلار د ټلیفونه رنګ ورته ملو کړي چې د خبرو په وخت کې مور یې وویني او داسې چغې ورته شروع کړي کومې چې د مور د خولې نه په ټول ژوند کې نه وې اورېدلې خو په خوشقسمتۍ سره د ټلۍ د اواز د وجې ورپسې په دې خبره باندې بند کړي اوس پته ټیک شي د شپې په وخت کې د مور او پلار په خبرو باندې راپاسي چې د خفګان د لاسه مور یې پلار ته جاړي او د مور چې څنګه ته پام شي نو دی په منډه منډه باندې خپلې کمرې ته راشي او هسې ځان اوده کړي خو پلار یې پوهه وي چې دی ویښ دی وي سبا به ما سره کار کوي په سبا باندې پیټر چې څنګه راپاسي نو پلار یې د مخکې نه د کور په میدان کې ولاړ او هغه قبر یې خالي کړی وي او ده ته په هغې کې د خرابو کدوانو د اچولو دپاره ووایي د شپې په وخت کې دوی درې واړه د کدو سوپو ته ناست دي چې پلار یې مور ته وایي نن خو دا سوپ څه ډېر څه مزېدار نه دی چې مور یې ورته په جواب کې ووایي وي واقعي نن تېره غوښې بوی راځي چې په دې سره پلار ته یې د مږو د بوی را یاده شي وي هغې هم د غوښې بوی کو په دې کې چې څنګه هغه د زوی پلیټ ته وګوري نو هغه هم هغسې ډکي چې پلار زوی د ګرېوانه رونیوي وي څه د پکې چوري دي چې هغه ورته صفه ووایي وي د مږو د بوی په دې سره مور یې امبولانس تارنګ کولو فیصله وکړي خو زوی ورته ټلیفون تار کټ کړي او په دې کې پلار یې د وینو الټې شروع کړي د دې حرکت د وجې د مور یې مازغه خراب شي او چاړه ورپسې راواخلي او ورپسې شي خو چې څنګه یې د خپې نه رونیوي نو په هغې باندې هم زخر اثر شروع کړي او زوی ورله دیکه ورکړي چې د پوړو د غورځېدو د وجې حالت یې نور هم خراب شي پیټر د مور نه چابیانې راخلي په دې مقصد چې مظلومه خور مې رازاده کړمه چې مور یې د داسې کولو نه منې کړي خو دې د هغې ونه مني او کمرې ته په ورتلو سره د ټیمپیس د لرې کولو نه پس د هغې د شاته ورکولو کړي چې دننه شیطاني خندا ترې راشي وي شابه زر کا چې دې په اورېدو سره پیټر دومره ویریږي چې په یره کې دغه کمرې ور بند کړي او هغه ورپسې د ور په کولا بخلو کې لګیا شي په دې کې د دوی د کور ور وډبېږي چې ډبورې والا د پیټر هغه ملګري چاله چې د خپه ماته کړي او د ده نه د بدل د اخیستو دپاره راغلي دوی ته ور په خپله باندې کولو شي چې بغیر د سوچه دوی پکې ور داخل شي او د دوی د کور د هر څه په ماتولو باندې شروع واچوي چې یو کس ته دغلته کې ویښته په نظر راشي چې په لنډ ورتلو سره هغه څیز یې راخ کړي او هلالی کړي د هغې چغې په اورېدو سره باقي ملګري یې سخت ویرېږي هغه ماشوم چې څنګه تښتي نو د ملګري په وینو باندې وښویږي چې د ملګري لاش په لیدو سره په هغه کې وینه وچه شي په دې کې د ده بل ملګري په منډه باندې راشي خو هغه څیز یې منډې ته پرې نه ږدي او رایېښ کړي دې د لاسه په ناسته باندې په شا روان شي چې هغلته کې هغه څیز د مخکې نه په انتظار چې دومره دیوال ته ورله سر ووخي چې سر ترې نه بیل کړي دا ټول منظر پیټر د کټ د لاندې پټ په پټه ګوري چې په اخره کې هغه په خپله باندې د خواله راشي او حقیقت بیانول ورته شروع کړي هغه ورته وایي وي کله چې زه پیدا شوم نو زما د فطرت د وجې د ټولو خلکو سره مور پلار رانه هم نفرت کو او زه یې قید کړم او بیا ته پیدا شوې چې ټول عمر زه ستا نه وسوځېدم ما ټول عمر مږو سره په قید کې تېر کو او تا په نرم بیډ باندې او د ده نه د بدل د اخیستو دپاره په هغې کمره کې قید کړي په دې کې د استاد د دوی کور ته راننوځي چې دغه ځای د حالاتو په لیدو سره د مخه سرې پولیس تارنګ کولو دپاره موبایل راوباسي چې هغه څیز پې حمله وکړي خو دا ترې نه بچ شي د هغې په لیدو سره دا ترې نه تښتېدو دپاره د بر خواله راشي خو هغه بند دي چې په ګرځېدو کې د پیټر کمرې ته راورسي پیټر په سوري کې لاس رابار کړي او چغې وخي استاد ټول نه مخکې ور بند کړي او بیا ورته ګلۍ کېږدي او په ګزارونو باندې استاد دغه دیوال مات کړي او پیټر بار ته راوباسي دوی دواړه زر بار ته نوځي خو چې څنګه استاد یې شاته پام وکړي نو پیټر خور ته ویښتونه نیولي او واپس یې کور ته بوز پیټر چې څنګه پوش کې راشي نو ځان د خور په تاخانه کې وموني چې خور یې خواله راشي او ورور ته وایي باقي سبق به درته زه ښیم بار ته څه کې استاد یې واپس دغلته کې راشي چې د اواز په اورېدو سره خور یې ورپسې ور روانه شي او چې څنګه پې د حملې کولو والي نو پیټر یې د ویښتو نه راښکي او هم د هغې په ویښتو باندې بار ته راوځي چې استاد یې د دې موقع د فایدې په اخیستو سره په وهلو ورله سر مات کړي هغوی چې څنګه تاخانې ته ور وغورځوي نو بیا راخیږي خو دا
مازل د راختونه مخکې ورپسې وربند کی او دغلته کې د همیشه د پاره قید کی. تاسو ته دا نانې کہانی څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. مال راکې اجازت. بای بای.